نو ما او تاسو شی یو یو ورځ به مرګ راځي عزتمندو ما او ستا نامه به ختمیږي د دې کلي نه داسې خلک به نه وي چې هغه ما او تا یاد کړي نو خبره دا ده چې هغه څوک چې صرف دنیاوي ژوند یې په آخرت باندې غوره کړ نو هغوی نه به عذاب سپک نه کړی شي یعنې د کافرانو په عذاب کې خپلې درجې دي خو هغه خلک چې دنیا سره یې محبت کړی دی لوی مطلب یې دنیا ګرځولی دی او په هر څه کې چې کوم دی د دنیا مطلب دی عمره او حج کې هم دا صرف دنیا غواړي ربنا آتنا فی الدنیا او دقه وای چې بس یا الله دنیا راکه دنیا راکه هو ما له فی الاخرة من خلاق ولې د دې کسانو په آخرت کې هیڅ برخه نشته د جنت خوشبویي به هم دوی ته میلاو نشي عزتمندو د دنیا نه ځان وساتئ دنیا چې کوم دی هغه انتهایی ذلیله کوونکی شی دی د دنیا محبت انتهایی رسوا کوونکی شی دی د دنیا د محبت نه ځان وساتئ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض او كما قال عليه السلام که چېرته دنیا د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر قدر برابر وي ما سقا کافرا شربة ماء او كما قال عليه السلام ورې یاد ساته چې په کافر باندې په خپل دشمن باندې به یو ګوټ اوبه نه وي څښلی یو ګوټ اوبه به چې کوم دی په خپل دشمن باندې د دې نه وي څښلی که چېرته د الله په نسبت باندې د دنیا قدر وي